افغانستان اسلامي امارت له لوري د یو حکم پر اساس باندې د ښار په مشهورو واټونو کې دغه رشکې بندې شولې بیګا چې مې د 1.5 روپۍ وړې وې دندې ته مې چولې ما ځان د ګټه کې نه دلیږم موږ د سان ته ولاړی الله یې ته ولاړی لاس نه پرایل را پسې دی یو ځ خپل يم یو لاس نن جلال آباد ښار ته راغلي یو په جلال آباد ښار کې په هغو واټونو به ګرځو چې کوم ځای کې رکشې یلد یا خلاصې دي مابین خال لکه د تیارو میدان غوندې خالي ده او دې خوا ته ټول رش ده که مخکې هم 500 روپۍ کولې پوه شولې اوس خپله ما زه 10 کسه بیل فامیل لا په غاړه دی صحیح ده که نه دا 10 کسه زه په څه شي وساتم هغه ولاړه د 15,000 ډالر مې اخیستې 15,000 ډالر څومره کېش در باندې پاتې دي تقریبا نه دا 2000 روپۍ خو را باندې پاتې دي 2000 سل روپۍ میاشت را انالیزې په څه شي پوره کړم سالو 500-300 روپۍ پاتې کېدل دندې قصرم پکې وته اوس که دندې ته کو موږ ته څه نه پاتې کېږي که یا ایله تیل پوره شي یا د دندې دغه پوره شي زموږ پکې اسم چا رشقه په ډنډه نیولې ده چا په کشتونو اخیستې ده کشت مې اخیسته ده میاشت 2000 روپۍ مې اخیسته پوره کېږي نه په 15,000 روپۍ 15,000 او په مخابراتو چوک کې یا هم په تلاشۍ چوک کې یا په نورو چوکونو کې دا لینی گاډي دی لین ته واړی شاری گاډي دی شاری پری دی خلاص هر رکشا خرڅه شوې د 15,000 او 6,000 ډالر د رکشې قیمت دی 3,000 ډالر سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی اس انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر درنو لیدونکو مهراب ګل مخلص او همدارنګه حزب الله کو چې نن جلال آباد ښار ته راغلي یو په جلال آباد ښار کې په هغو واټونو به ګرځو چې کوم ځای کې رکشې یلد یا خلاصې دي هلته رکشې تګ راتګ کولی شي درنو ملګرو تاسې به اورېدلي په دې وروستیو کې د افغانستان اسلامي امارت له لوري د یو حکم پر اساس باندې د ښار په مشهورو واټونو کې دغه رشکې بندې شولې دا ښه کار دی ښه پرېکړه ده که نه ده په دې اړه زه نه غږېږم د هیوادوالو او همدارنګه د رکشهوانانو خبرې اترې اخلم تر تاسې رسوم راځئ له موږ سره پاتې شئ د جلال آباد ښایسته انځور هم وګورئ او د تر څنګ د هیوادوالو دغه خبرې اترې سره ننداره کړئ راځئ درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی لکه څرنګه چې تاسو بهتره معلومه ده دغه رشکې چې په ښار کې مخکې خلاصې وي او دلته به دا رشکې چلېدلې په بېلابېلو واټونو کې د ښار د ګڼې ګوڼې د کمښت په خاطر باندې د افغانستان اسلامي امارت پرېکړه وکړه چې دغه رشکې به د ښار د مشهورو واټونو څخه ټولې شي او په اطرافو کې به چلیږي نو هماغه ده چې دغه رشکې بندې شولې او په مخابراتو چوک کې یا هم په تلاشۍ چوک کې یا په نورو چوکونو کې دا رشکې اوس نه لیدل کېږي ځکه چې د اسلامي امارت حکم دی او موږ یې په سر منو نو اوس راغلي د رشکوانانو هغه ستونزې اورو چې په کاروبار کې کوم اثر پرېوتی ده که نه نو راځئ د یو رشکوان هیوادوال سره غږېږو سلام ستړی مو شروع خیر علي خاص دی ډېره مننه نوم مبارک دی ته له کوم خواته شو لږ راوځه احسان الله احسان الله د کوم ځای دی د کونړه کونړ کونړ کې د کوم ځای نارنګ ولسوالۍ نارنګ یې ښه نارنګ خو زما ډېر ملګري دي پکې بشک دی به ته مې ملګری یې نو ولې نه څنګه یې د ژوند چارو سره خدای شکر دی یاره کار روزګار څنګه دی ولا کار خراب دی ورور ولې خو بس دغه په دنده 200 روپۍ رشکه ته پوه شولې د ورځې هماغه 200 روپۍ هماغه دندې والا ته کوم پوه شو موږ ته خو ګټل شی نه پاتې کله چې اول خو دا راته چې څومره وخت کېږي رشکه چلې
یاره دا سلو 15 میاشتې کېږي چې رشکه چلوي. 15 میاشتې چلوي. 15 میاشتې مخکې رکشې مزدوري څنګه او اوس څنګه ده؟ یو خبره چې د افغانستان اسلامي امارت په دې وروستیو کې یو پریکړه کړې ده چې د ښار له مشهورو واټونو نه به دا رشکې راټولوي او دغسې اطرافو ساحو ته ورکوي تر څو دغه رش یا ګڼه ګوڼه کمه شي. د هغو بدیل دا پیدا کړی چې هلته بسونه دې اوس چلیږي. دغه پریکړې ستاسې په کاروبار باندې کوم تاثیر غورځولی دی؟ ولې نه دی وروره ډېر تاثیر یې غورځولی دی ځکه مخکې به 1500 روپۍ کولې پوه شولې اوس خپله ما زه 10 کسه فامیل لا په غاړه دی صحیح ده که نه دا 10 کسه زه په څه شي وساتم ها او 200 روپۍ دندم ده 200 روپۍ دندم ده ها نو دلته دې ګزاره نه کېږي دلته چې اوس ولاړې نه دلته مې چېرته ګزاره کړې ټوله ورځ کې مې دغه کار کړی دی څومره دې کړي دي؟ دغه وګوره دغه کار مې ټوله ورځ کې 150 160 به وي. سهار راوتی مې دغه د دندې روپۍ پوره نه دي. ها ډوډۍ څنګه ده؟ ډوډۍ دې خوړلې ده؟ دا ډوډۍ مې نه ده خوړلې. ولې؟ نه مې د ډوډۍ کې ډوډۍ چې وخوري چې پاتې کېږي. نو رکشه خو دومره مصرف نه کوي. مثلا دا که ته تمام ورځ وګورې 200-300 روپۍ خوري او 200 روپۍ چې هغه ته ورکړي 1500 ماښام دی د ماښام نه وروسته بیا په چوکونو کې اجازه شته دی نو الله مهربانه دی کار خو کېږي. اوس وروره 1500 روپۍ موږ نه دي پیدا کړي که نه په 1500 هم پیدا کړی وای 50 روپۍ مې پکې ډوډۍ خوړلی وي هم کومه خبره نه وه صحیح ده که نه هغه دندې غم راپسې ده پوه شو خپل کور هغه راپسې ده خو دا دنده وروره په ډېره سخته پیدا کېږي اوس. دغه پرېکړې راوروسته تر دې دمه پورې کومه ورځ تا ډېره مزدوري کړې ده؟ یاره تر اوسه خو مې مزدوري نه ده کړې وروره. څو به دې کړي؟ بېګا چې مې د 1.5 روپۍ وړې وې دندې ته مې اچولي ما ځان ته ګټه پکې نه ده لیدلې. 1.5 روپۍ دندې ته او بل بېګا مې 100 روپۍ وړې وې او هله خپل دا 3 ورځې کېږي چې دا رشکې بندې شوي که نه بله ورځ خو مې بیخي څه نه دي کړی هماغه تېلو دا چې ونډېواله پوه شولې او بس خوري نور ګټه نه کوي. نه اصل کې دولت چې کومه پریکړه کوي په دې باندې باید موږ او تاسې متفق اوسو چې دولت د عوامو د سهولت په خاطر یو خبره کوي. د ښار دغه ګڼه ګوڼه کمولو یوازینۍ لارې دا وه چې رشکې باید لرې کړي. د دې بدیل چې دی دغه بسونه پیدا کړل. زه دا منم چې یو څه به ګڼه ګوڼه زیاته شوي وي او یا به بیرته کمیږي د هغو دپاره به بدیله لار لټوي. دغه ښاروالۍ والا اوس لګیا د سال مې وکتل چې ټوله لارې صفا کوله کار روان دی انشاءالله چې هغه به کوي. رش کم نه دی باندې رش ډېر ده د پخوا نه رش ډېر شوي ترافیکان زیاتې لیونۍ شوي دي. ولې ښار کې رش ډېر دی؟ ښار کې رش ډېر ده که نه دی شاوخوا کې نو همدې رش د کمولو په خاطر دولت ښه پرېکړه نه ده کړې ده؟ نه که نه خو دا فکر صحیح نه ده که نه. ولې نه ده صحیح؟ نو خود صحیح نه دي مابین ښار لکه د تیارو میدان غوندې خالي ده او دې خوا ته ټول رش ده. نو ښه خبره ده چې ښار منځ خو خالي چې هلته خو سړک دا لوره چې دا بنده دا به څنګه کېږي دغه لارې؟ او دا خو دا پخوا نه خو ډېر شوي دي لارې بندې شوي نه دغه لارې خو اوس خلاصې دلته خو یو کار هلته وګوره دلته نه یوازې هلته وګوره خوا ته وګوره هر خوا ته رش ده. یو زنانه مریض تللی نه شي کم سیاسر تللی نه شي کم سپینګري تللی نه شي. ګوره دې کې وروره د کابل ګاډي ګرځي د لغمان ګرځي بیا اسناده ګاډي ګرځي ته یو دا دغه وکړه پوه شولې رش به په دې باندې کم شي. ستاسې دم غړې په دولت غږ څه دی چې ستاسې لپاره باید څه وکړي؟ زموږ خو دا غږ دی چې وروره موږ ته دا رکشې لکې ځکه زموږ داسې ګزاره نه کېږي او دلته دې ګزاره نه کېږي؟ نه په دې هم ګزاره چېرته کېږي په دې دا خو تا خپله جب ونه ولیدل پوه شو سهار راوتی یم او تر اوسه دغه روپۍ مې کړې ښه نو موږ نو څه وکړو یاره. نو ته څه وایې چې رشي کال د خلاص شي ستاسې به ګزاره روانه وي ورسره؟ هو زموږ خود ګزاره زموږ ډېره ګزاره پرې روانېږي 1500 روپۍ کوو 200 دندې والا ته کوو 250 200 موږ ته پاتې کېږي زموږ پرې ګزاره پلان نه واني. ډېره مننه انشاءالله چې دولت به ستاسې غږ هم اوري تاسو ته به بدیله لار پیدا کوي. حتما به دغه ستونزې چې تاسې دم غړۍ لرئ یو ته به یو بدیله لار پیدا کوي او ستاسې ستونزو ته به رسیدګي کوي. څوک کوي؟ قانوني پلیټ لرو اسناد لرو پوه شي ترانسپورټي هغه لرو پوه شي دا غر څه زموږ مجاز دغه زما پلیټ دغه زما اسنادونه دا قانوني راغلی دی غیر قانوني خو نه راغلی دی. دا چې دی تعداد خپله ترافیک چې دی خپله تعداد برابر کړی ده نور دې کې موږ خو ملامت نه یو. نه یو خبره ده ته چې اوس قانوني ځکه د ښار منځ کې هم ولاړې یوازې مخابراتو چوک او یا هم د تلاشۍ چوک خو ښار نه دی شاوخوا چې څومره سیمې دي دغلته اوس وګورل د موږ او تاسې ولاړ یو دغه دا کوم ځای دی؟ دا شمشاد سټور خواته شمشاد سټور خواته دی که نه دغلته اوس ولاړ دي چې چې څوک ځي که کمپونو ته ځي که بیسودو ته ځي که هاخواته اوړي نو چا خو منې کړی نه یې نو کمپونه د یوازې هلته ټکسي جګی که نه هلته ټوله ټکسي جګی کاشترو کې زموږ ته څوک راځي دلته راځي کار ځای خو اډه هماغه ټول 10 والا ټول موږ ته راځي دا په 10 اډه خو هماغه راغی چې نه مریض دي ځای پورې پیدل راځي خو اټو کې کینی زموږ د سار نه دلته ولاړي الله یې لیته ولاړي لس نفر آیل راپسې دی یو زه خپله یم 11 11 او 100 روپۍ نن کار کړی ورته دا د اوس راوتی یم ټولې دغه روپۍ دي راسره دروغ درته نه وایم
110 روپۍ دي را سره 110 روپۍ تمام ورځ کې کار کړی تر اوس راوتم تقریبا 10:30 بجې راوتم 300 روپۍ د رکشې د ورځ مصرف دی زه 25 پورا کم ته ماته او رکشه خو په دنده نه ده نه ما له خدای خپل مې د خو نیم کش را باندې دی نیم کش در باندې کش څونه 15,000 ډالر مې اغسته او وای هغه ولاړه د 15,000 ډالر مې اغسته 15,000 ډالر څومره کش در باندې پاتې دي تقریبا نه دا 2000 روپۍ خو را باندې پاتې دي 2000 سل روپۍ میاش را انالیزې 25 پورا کړ لار را نور کده د سيزو سوګنه زی هغه سيزو سوګنه زی ایس موږ مشکلاتو کې ګیری په دولت د غږ څه دی دمګړی هغه دولت موږ سره دی بس مسلمانۍ همکاري را سره وکړي هغه خو همکار دي خو تاسو غږ په څه چې صدر ته وکی وي خپل ځانو کې د لینی گاډي دی لین ته واړې شاری گاډي دی شاری پری دی خلاص او کابل بسونه راغلي دلته چلیږي موږ د ننګرهار په لیډرو موږ نشو چلی دی نو هغه خو په واټونو کې چلیږي هغه چې څنګه دولت پریکړه کړې هغه د پریکړو په اساس باندې چلیږي یعنی دا شاوخوا موږ چې دولت منو دولت نن سرغړونه نه دولت پریکړه کړې صحیح ده نو ودلته روزګار نشته کار نشته څوک راځي نه کنه ټیکسي کې خېجي اول ته نه راځي کاشتر کې خېجي موږ ته څوک نه راځي زما دفتر دغه د نږدې دی دغه دفتر دی چې زه کلم کته کېږم دلته رکشه والم او دغه هغه ته ورځو دغه کمپونه خو خار مې زما غځه جواب ته تاسو خبره کومه کنه اجازه نشته دی بل شي کوم لار کومه لار ډیر تاوړم پر خان نه باندې تانه یو نیم سل روپیا نه چې ته تیرا کې او دا چې په 10 روپۍ دی وړم هغه خلک 500 روپۍ ورکړي تاسو کله په 10 روپۍ دی هغه پورې جواب ته پورې ولې نه خو چې لارې له خوړو کنه ها ډیره مننه کور مودان خوشاله اوسئ الله مو عزت ورکړي خوشاله اوسئ ډیره زیاته مننه درنو ملګرو دا زمونږ د هیواد هغه کشر دی چې د هیوادوالو خدمت کوي دوی د غرشکې د دې لپاره غسي چې هم د هیوادوالو خدمت وکړي او هم د خپل فامیل لپاره یو حلاله مړی رزق پیدا کړي پروسې کې دولت دغه پریکړه چې د دې لپاره دغه واټونه بند کړي دي د دوی دا هیله ده چې دا بیرته خلاص شي او یا هم داسې بدیل لارې ورته ولټوي چې لکه دا ځوان چې خبره وکړله هلته چې کمې موټرې دي بې اسناده دي او یا هم دغه لاین موټرې چې کوم دغه سوارلې وړي دغه بند کړل شي د دې ستونزو ته رسیدګي کوي او دولت به ورته حتما یو لاره لټوي له تاسې ډېره مننه چې راسره یاستئ او دغه برنامه ګورئ بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو د جلال آباد ښار دی او د رکشوانانو سره خبرې اترې لرو دغه ځوان هم په دغه ښار کې د یوې مړۍ حلالې روزي پیدا کولو په خاطر باندې ګرځي تر څو خپل فامیل حمایه کړي درنو هیوادوالو راځئ دې سره غږیږو سلام سلام په خیر راغلی سلامونه نیکې هیلې خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ نوم مې بهرمن دی یو تن رکشوان یم او اصل کې د کوم ځای د ننګرهار ولایت د کوز کونړ خیوي ولسوالۍ ښه د کوز کونړ د خیول ولسوالۍ خیول ولسوالۍ ګوره یوازې ستا نه ده زما او د دې هم شریکه ده زموږ تاسو شریکه کور دی او بالکل څنګه دی کار روزګار مو څنګه دی کار روزګار د لارې بندولو سره ډیر تاثیر اچولی دی که مخکې مې یو دغه کولو مثال موږ ته یو 500-300 روپۍ پاتې کېدل دندې قصور هم پکې وته اوس که دندې ته کوو موږ ته څه نه پاتې کېږي که یا ایله تیل پوره شي یا د دندې دغه پوره شي زموږ پکې هېڅ هم دغه کېږي نو موږ چې مثال دغه رکشې بندولې نو بیا اول د پلیټ بند کړی وی څه کالي وړي پورې م پلیټ ورکړی ننګرهار پلیټ چې یو شی یو ځای کې اضافه بس یې باید پلیټ نه ورکوي هره رکشه خرڅه شوې د 15,000 ډالر د رکشې قیمت دی 3,000 ډالر دا چې بندۍ یې باید اول پلیټ بند کړی وی دا مثبت تاثیر به دولت دا چې پریکړه نه ده کړې چې مطلق د دا رکشه بنده شي د ښار د ګڼې ګوڼې د کمښت په خاطر باندې په هغه واټونو کې چې رش ډیر جوړ وي هغه واټونو کې دا رکشې بندې کړي اوس په واضح توګه درته وایم چې په مخابراتو چوک همدارنګه په تراشي چوک دغه دوه چوکونو باندې اوس رشکې بندې دي نور ځینې کو ازادي دا اوس ګوره د ښار برخه ده د ښار د نږدې بیخي ښار کې ولاړ د ښار یو برخه ده اوس یو چا سره مریض دی د ښاروالۍ مخ کې تا ته پته چې غټ غټ رسیدي ډاکټران دي نو یو مریض د پیشا خو نه وړل کېږي سیاسري دي یا داسې مریض دی چې په خپو نه انتقالېږي تر شمسري نه پورې خو رکشې اجازه ده نو زه 2-3 پیریا چې اوقافو دغه خوا نه هغه سړک نه شمسري طرف ته نه یم پرېښی او څومره وخت کېږي رکشه څه دی زه دا 2.5-3 کاله کېږي نو 3 کاله 3 کاله مخه څنګه کیسې وي هغه وخت کې د مزدوري کوله نه مخکې مې ښه مزدوري هم کوله زما هم کېدله د رکشې والا هم پکې کېدله تقریبا 12 کسه 10 کسه فامیل مې هم پکې ساتلو لا په جب مې پکې برابر و اوس یو طرف ته نه کېږي نه کېږي نو دا خو لومړی سر دی هر پریکړه چې کېږي
په لومړیو کې یو څه ستونزې وي او د وخت په تېرېدو باندې هغه ستونزې بیا هوارېږي او هغه روزمره هغه ژوند چې دی په نارمل توګه باندې روانېږي او انشاءالله چې دولت چې کومه پرېکړه کړې ده ته باوري اوسېږه چې دا زموږ او ستاسې په ګټه باندې ده دولت هیڅکله هم داسې پرېکړه نه کوي چې د عوامو په ګټه نه وي او یا هم د هغو کاروباریانو په ګټه باندې نه وي یو دپاره به حتما یو لاره لټوي او یو څه به ورته وي او زه فکر کوم چې دې سره زموږ د ښار دغه کم ګڼه ګوڼه چې دا هم یو څه راکمه شي دا هفته وشوه خو موږ منفي طرف ته روان یو موږ مثبت طرف ته رکشوانان ټول نه پښتنه کوی شي چې منفي طرف ته موږ روان خو خیر دا خو هفته ده که نه لومړیو کې که د یاد شي چې کله تحولات راغلل په لومړیو کې کاروبار څومره سقوط و یعنې د یوې روپۍ درک نه لګېدو اوس الحمدلله وګوره ټول وطن کې کاروبار روان دی ژوند روان دی سکون دی ورورولي ده نو دا خو هغه څه دي چې د ورځ په تېرېدو را جوړېږي نو تاسې لږه حوصله راسره وساتئ تاسې تماشه کوئ چې دا څنګه جوړېږي انشاءالله د خیره سره صحیح دی ډېره مننه په دولتي چارواکو د دم غړۍ غږ څه دی چې تا ګوري موږ ویو که اوس د دې یو بانه وه که نه شاري کې د شاري رکشې پرېږدي لیاني د لیاني ته کې هر سړی د خپل لین ته لاړ شي هېڅ مشکل به نه لکه د چا ټول ته ټیکسي لین ورکړي دي د هر چا لین معلوم دی نو شاري هم باید ښار کې خو پرېښودل شي که نه شاري پلیټ باید ښار کې وګرځي شاري پلیټ باید ښار کې وګرځي خو ښار کې نو نور څنګه ښاري توس خېوه کې ولاړې که ښار منځ کې ولاړې خو کم چوکونه چې موږ باندې بند کړي باید بند نه کړي یوازې شاري اوس ګوره کونړ پلیټ دي نه وباسي مکتوب دي کې ګرځي اوس د بیسودو پل په سر باید مکتوب رکشې بند کړي د لغمان دي بند کړي د کونړ دي بند کړي نو دا پکې ښه آزاد ګرځېده او ننګرهار دی باید یوازې په ننګرهار کې وګرځي که نه او موږ دا غواړو چې باید د ننګرهار پلیټ پکې وګرځي کونړ لغمان دا مکتوب دی پکې ګیري خاص ستاسې له دولت نه هیله دا ده چې د کوم چې د ننګرهار پلیټ خپل پلیټ دی د ننګرهار دغه پلیټ دی او هغه کې چې شاري دي هغه په ښار کې دننه پرېښودل شي او هغه نور چې مکتوبي دي او یا د کوم نور ولایتونه وایستل شي ستاسې غږ دا دی ډېره مننه ستاسې غږ دولتي چارواکو حتما به ځان سره نوټ کړی وي او په دې باندې به یو پرېکړه کوي کور مودان خوشحاله اوسئ الله مو سلامت لره ډېر زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ د ځوان خبرې مو واورېدې دی هم وایي چې په دې وروستیو کې زموږ په کاروبار یې منفي اغېزه کړې ده او یوازینی علت یې دا دی چې په ښار کې موږ ګرځېدی نه شو نو په دې خبره باندې باید موږ او تاسې پوه شو چې زموږ او ستاسې رزق چې دی اسماني دی په دې رشکو په دې هغو کې نشته دی که چېرته الله تعالی موږ ته رزق لیکلی وي نو حتما به رارسېږي او یوه خبره بله چې زه کول غواړم هغه دا ده چې دولت چې کله هم پرېکړه کوي هغه نو د عوامو په ګټه باندې کوي که څه هم د رکشوانانو لپاره په لومړیو کې یو څه ستونزې وي خو په دې باوري اوسېږي چې له ده سره زموږ د ښار ښکلا جوړېږي او ده سره زموږ دغه ګڼه ګوڼه کمیږي او د هېوادوالو لپاره یو څه اسانتیاوې رامنځته کېږي ډېره مننه چې راسره راستئ مخکې ورځو جلال آباد ښار در باندې ګورم راځئ ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره راسئ دا برنامه ګورئ راځئ دغه یو هټیوال دی سوپ پلورونکی دی له ده سره خبرې اترې کوو دا نه رکشوان دی او نه سوارلي دلته ودرېږي او دلته یې کار روزګار دی راځئ د یو عام هېوادوال په توګه د دې نظر واخلو چې رشکې بندېدل به د هېوادوالو لپاره څومره اسانتیاوې رامنځته کړي او همدارنګه د رشکوانانو لپاره به څومره ستونزې وي چې هغه کښتونه او یا هم هغه دندې چې دی پرې پوره کوي هغه پوره کولی شي او که نه راځئ السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه جوړه ښې جوړې څوک خواته دې راشه ولې هغه ځینې لاړې ټولو نه مخکې تا ته سلام وعلیکم سلام ملي تلویزیون ټولو کارمندانو ته سلام ملي تلویزیون کارمندانو ته سلام ټولو ته سلام او بس ورسېد ورته سلام دا درنو ملګرو کوم اورېدلي خو به صحیح دی څنګه یې شکر دی ستا خیر غواړو نوم مبارک دی زما نوم حضرت رسول دی حضرت رسول د کوم ځای د کونړ یم د کونړ ماشاءالله څنګه دی کار روزګار دی شکر دی بس یو مړی رزق خدای راکوي مړی رزق درکوي په دې وروستیو کې دولت یو پرېکړه کړې ده چې د ښار له مشهورو واټونو څخه دغه رشکې راټولې کړي او د ښار په نورو ځایونو کې اجازه ورکړي تر څو خپل ځان دپاره یو رزق وسیله وګرځي که نه دغه پرېکړه ته په کوم نظر یې دغه پرېکړه خو ډېره ښه ده و بیروبار ډېر کم کړی دی دولت نه موږ ډېر خوشحاله یو مخکې چې دغه رشتې بندې شولې د رشقوانانو چې دی خلک نه وړل
سوارلي نه وړله بیا دولت په دې باندې وتوانېده چې دغه کاشتر او د خلک را برابر کړه په 2 ورځو کې موږ ته خوشاله ډېره ګڼه ګوڼه کمه کړې ده خو خبره دغه ده چې دغه خلک چې ډېر مشکل سره مخ دي چا رشقه په ډنډه نیولې ده چا په کشتونو اغستې ده دغه خلکو دپاره باید د یو زمینه وټاکل شي چې دی د کار کلینی کاتراپي چې خپل کار وکړي په دغه باندې ډېر خفه دي نور خفه نه دي دغه واک تا ته درکړل شي چې دغه ټول واک ستا تور دی اوس هغه پیدا کړه یو لار ورته پیدا کړه ستا به څه یې ورته داسې یو کار دی چې دغه اوس دغه ښار کې چې دی ګڼه ګوڼه کمه شوې ده د رشقو ډېره اول او دویمه ورځ د دې ډېره جدي روانه وه اوس هم چې دی رشقه وان خوشي کړي دي دې خلکو ګرځي څه په یو ځي څه په بل ځي مریض سره هم چې څوک د چا مریض ناست څوک چاته نه وږي دې خوا مزه ما په خپله لیدلي دي زه نه رشقوان یم نه بل یم خو دغه ده چې زیاتره خلک وایي چې دلته مکتوبي رشقې هم چلیږي مکتوب دی د ننګرهار مکتوب د ننګرهار مکتوب نه علاوه ما په خپله ډېرې رشقې لیدلي د کابل مکتوب دي کابل مکتوب کې چلیږي خلکو په 1500 ډالر اخیستې دي خلک یې چلی دغه دولت نه مې دا خواست دی چې دغه رشقې باید جدن ونیسي او بند شي که دې ونیولې نور به څوک نه اخلي نه دا ګڼه ګوڼه ډېره کمیږي بالکل یعنی دغه مکتوبي رکشې او یا هم پلیټونه چې لري هغه او یا هم د نور ولایتونو راغلي هغه رشقې یادېده بالکل او هغه اوس زیاتره دلته چې ګوري یا پې میم لیکلی یا پې ری لیکلي مکتوب یې ورکړی د مکتوب لمبر دی په دغه کې هر نوه کار کېږي دی تر موټرسایکله پورې چې موټرسایکل پلیټ لري که نه باید یو بایسکل چې ګرځي چې نه لري او کراچۍ دی باید چې دغه رشقې ونیول شي چې ونیول شي ګڼه ګوڼه هم کمیږي او دلته چې نور څه د ترافیکي حادثات راځي هغه هم کمیږي او دغه رشقوانان په دغه باندې ګیلمن دي دی نه وایي چې موږ په دې خوشحاله نه یو د دولت د پرېکړې سره امنیت دی نام خدا غل نشته دی څوک نه وخي زه دغه هلته خپل کار کوم کور مې دغه کمپونو کې دی زم د چا لانجه مانجه نشته دی هېڅ خبره نشته دی خو دا خلک چې دي دا بېروزګاره دي اوس په دې ننګرهار کې تقریبا 15,000 رشقې چلیږي دی که دا د رشقو پرېکړه کړې چې دا بندوي نو دغه نور پلیټونه د کمه کېږي او پلیټونه نور هم ورکول کېږي نه اوس خو نشته دی اوس دی د ماجرو دپاره 600 که 700 پلیټه یې نور ورکړي د ماجرو په نوم باندې ورکړي دي چې دا موږ ماجرو سره کومک کوو په کش دی ورته دا کش څنګه خلاص کړي دغه خلک دې ته خو ډیډۍ نه پیدا کېږي بل کم کار نه پیدا کېږي یو خبره ده ګوره د ښار په مشهورو واټونو کې دغه رشقې بندې دي دغه اوس د ښار منځ دی صحیح دی د ښار منځ دی او دا د اوس وګوره رکشه ده هغه رکشه ده خو رکشه خو روانه ده اوس دلته چې دي ټول د مارکو موټرې راغلي دي پلیټ پکې نشته دی چا په 1 لک افغانۍ اخیستی چا په 80,000 افغانۍ اخیستی دی بس درګر دی دغه هلته چلیږي دا رشقوانان په دې باندې خفه دي ډېره مننه دولت ستا غږ واورېدو هغو دپاره به حتما یو لایحه ورته لري او هغه باندې به کار کوي ځانګړې دغه پرېکړه کړې ده تا هم دا تاییده کړله چې په رښتیا هم د هېوادوالو لپاره به ډېر ښه وي په وروستیو کې د دولت څه هیله لري چې څه درته وکړي او یا هم د رکشوانانو ورونو ته څه وکړي بس دغه رشقوانانو ورونو باید غم وخوړل شي دا چې د یوې ورځې نه بلې ورځ ته پاتې کېږي بلې ورځ نه بله دلته ډېر تشویش او خفګانونه دی خویندې لري کورونه لري ښځې لري بچي لري که د لین رشقې باید په لین کې وچلېږي که د اطراف یې په دی خپله ځان برابروي په خپله د خپلې مزدورۍ دپاره هر سړی ځان برابرولی شي دغه مې د دولت نه خواست دی ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله دې ښه لره ډېره مننه ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره یاستئ راځئ د بل یو ځوان سره خبرې اترې کوو سلام علیکم خیر اوسئ صاحب بخیر بخیر الله دې عمر درکړي ډېره مننه نوم مبارک دی سفیر الله د کوم ځای شینوار اسکمنې شینوار او اسکمنې او شینوار عزیز دی ښه څنګه یې ژوند چارو ته والله شکر د الله نه راضي والله دې موږ نه راضي شو وروره خدای دې ښه لره څه دې اخیستي دي دغه مې یو 10 روپۍ ماسته اخیستې او 20 روپۍ مې شوده اخیستې خپل کور ته او دې نه ورور جانه کور کې په قطخ کوو او بس مشکلاتونه ډېر غریبۍ ژوند دی وروره دا څنګه د غریبۍ ژوند دی چې شدو ماسته دي هغه دا چې دی زویګي ته مې دغه باندې شو چې کور خو لا پرېږده لرې خبره ده او بس څوک بس زما ماشومانو په دې کال کې به زه یم شده نه یې لیدلي بس الله دې هر چاته ورکړي آفرین چې موږ غریبۍ ژوند دی ښه ښایسته د خانې ژوند دی روان دی بس خانان خو یاره خانې بس څوک شکر دی په دې عالم دې نه دې بتره نه څه کار روزګار کې زرن چلومه زرن چې کومه دی هغلته ولاړ دی په ما یې نه راخرڅوې سر نه 1000 روپۍ په کشت مې اخیستی دی میاشتې 2000 روپۍ مې اخیستی پوره کېږي
او 15,000 روپۍ 15,000 او 1000 روپۍ د میاشتې او ورکوي. اوس میاشت را باندې پوره ده والله کې 1 روپۍ ولرم 2 میاشتې د کور کرا قرضدار یم. نو تا باندې خو والا جبر هم نه دی ځکه دا خو هغه بند شوي دي رکشې په واټونو بند شوي دي. نه پرې چوک کې نه پرې دی چوک کې نه پرې چوک کې ستا څه کار دی؟ چوک سوالی چې کنه قصابي لین چلاو نو قصبي لین خدا هغه د هغه نه مې اصلا پلازینه کته چلاو نه پرې دی نو کته چلاو ته چې خار منځ کې څه کار لري؟ او هغه چوک چې راته ونشي سوالی خو راته پیسې نه درکې کنه قربان شم درمسال چوک کې سوالی کړه نه کې پیسې نه درکې راته. ها درمسال چوک ته بیرسه به پیسې درکې. پیسې ورکړه. هغه سوالې ته دا خبره وکړه چې دولت پریکړه کړې نو موږ خو د دولت نه پورته نه یو. نه منی کنه وسو کورو ها او نه جنجال کې لانجې کې موږ سره چې موږ زیته ورسو موږ ته پوره پیسې بیا درکو. کوم یو مجاهد ته وای ورته دا لانجې کې بس مجاهد به بیچاره سو کینو چې صبح کې مجاهد کم سر د شوروره په دې روسیې کې دغه پریکړه چې د دولت لوري وشوله چې ګواکې په ښارونو کې به دغه رشکې نورې نه چلیږي د دې له وجې چې ګڼه زیاته ده او دا ګڼه پرې راکمه کړي په کوم نظر یې ورته؟ دا خروجان یو د پښوله باید دې ته دولت وخت ورکړی وی یو میاشت وخت ورکړی شاري په شاري کې ګرځېدلی لیني په لیني کې ګرځېدلی مثال د قصبي یا د زنګوي یا د خوشکمبتي دا په لین ګرځېدلی دا خو دولت یو د په پرېکړه وکړه چې بند شو رکشې په ښار باندې دغسې پرېکړه وکړه موږ ته وخت مخ ته اول نه و راکړی او دغسې دا خو داسې نه ده چې ته اوس کډه دیږي نه در باندې وړي او ته بل ځای کې کډه ته ډېره کې هلته کور نه لري او بس داسې دی چې تا باندې ظلم وشو دا خو رکشه ده هلته نه دلته یې چلوم دا خو اوس د ښار منځ دی دا د ښار منځ دی که نه خار دی؟ منځ خو دی خو دغه د رکشې چلېږي نور څه غواړي؟ خار منځ خو دی باید دې ته یو مناسب ځای جوړ کړي چې مسد په لین باندې پلمبر باندې وځي ښار کې ګڼه ګوڼه به هم نه او مشکلاتونه به نه خلک ولي په دغسې شاري په شاري کې وګرځي مثال لین په لین کې وګرځي دغسې مشکلات دی. خه ته وایې چې دې دپاره د یو پلان او پلان جوړ شي دغسې بالکل دې دپاره خو دلته هغه شته دی اډې شته دی د دې لپاره هغه سیستم برابر دی مثلا که پیسو ته څوک ځي دغسې ته دې راشي دغه شیرزي لوبغاړي مخکې نه بیا ځي پیسو ته او که هغه ته ځي د روڼټې د لږ د اخوا نه ځي هماغسې نه ځه باید دې ته منشیان یو ځای ونیسي او صلاحیت ورته جوړ کړي او پر نظم جوړ کړي خپل داسې نه چې بې نظمه داسې پراتې دي لکه دیګی چې بې سربوغه شعر او پکې قاشوغه وهي پوه شولې دې خبرې نه مطلب مالې څه دی؟ دې خبره مطلب دغه دی که نه چې وایي ښه دا غونډې رکشې په لمبرې ښاره به بیروبار کم شي دغه شاري به شاري کې ګرځي لیني به په لیني کې ګرځي یو نفر به ورته په لمبر به راوځي په لمبر به ځي ښار کې به بیروبار هم کمي چوکونو کې به بیروبار کمي نظم به جوړ شي. او ته غواړې چې د پخوا په سیر باندې رکشې په ټولو واټونو باندې ازادي وي؟ نه 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 داسې نه غواړم داسې نه غواړم چوک په چوک باید ځي شاري به په شاري کې ګرځي نه اوس ته غواړې چې په مخابراتو چوک کې رکشه وګورې او په لمبر باندې وځي په لمبر باندې دوه رکشې دوه په لمبر وځي هغه دوه جرګې شي دوه باندې ورپسې ولګي داسې نه چې مثال مخکې په کونې بیروبار چې مریض ناست وي مریض په ګاډي کې پروت وي او دې ورته لاره نه ورکوي. ښه داسې په دولت یې دغه غږ دی چې دې دپاره د یو پلان جوړ کړي او خلک خوار غریب دي عام ډېر خوار غریب دی باید دا هم زړونه ځان ته نږدې کړي. ډېره مننه دولت خو په همدې هڅه کې دی والله دې ورته د ولس او دغه د دولت ترمنځ چې کومه فاصله اول خو نشته که کوم ځای کې کومه ګیله وي هغه ختمه کړي. انشاءالله ښه دولت دی ښه دولت دی موږ ته راضي والله دې راضي ښه دولت دی خو دغه د غریب وام باید زړونه پسې وګرځي. بالکل ډېره مننه سلامت الله دې عمر درکړي. ډېره مننه. نو ملګرو دغه ځوان خبرې مو واورېدې دی وایي چې په هېواد کې اوس هر څه شته دی یوازې د دې لپاره چې د دغه نظام نه موږ لا هم راضي شو دغه په واټونو کې رکشې باید موږ دپاره خلاصې کړي که څه هم دا پرېکړه اول ماته د منلو نه ده ځکه صحیح ده چې په رکشوانو باندې به یو څه سخته وي یو څه مشکلاتو سره به مخ وي خو په دې باوري اوسېږي چې په میلیونونو افغانانو ته بیا دا ګټه ده په ښار کې اوس چې ځي نو عاجله توګه باندې که ته رفتار کوې نو کولی شي او که چېرته دغه لارې ګودرې بندې وي نو بیا خو تاسو ته معلومات ده چې هر کار نیمګړی پاتې کېږي. ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه برنامه مو تر وروستیو شیبو راسره ننداره کړله. زه محراب ګل مخلص او همدارنګه حزب الله کوچې له ستاسې له درانه چوپړه رخصتېږو تر هغه چې له یوې نوې خپرونې سره ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو. تاسې په لایزال څښتن تعالی سپارو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان. سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه محراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې